څلورمه آخري خبره ده کله چې په دنیا کې مصیبتونه زیات شي ستاسو په کورنۍ کې مصیبتونه زیات شي پر تا غمونه ډېر شي ته مریض شي نور مشکلات درته زیات شي اول لواره مهم شی دا دی ما ټول الله ته متوجه شه خدای ته دوم شی چې کوم دی صدقه او خیرات وکړئ صدقه او خیرات دا ما ورته معمولي عجبه بولو یاره دا لسې زما د جیبه وتل دا زری یو چا ته ورکول دا 500 روپۍ همسایه ته ورکول دا یتیم ته یو شی په راوړل نو زه به څه شي وکړم ما ته به څه شي پاته سي یاره دی نه زه مسکین سم العیاذ بالله دا پرېږدئ دا د بخل علامه ده دا د بخل علامه ده حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي باکرو بالصدقه فإن البلاء لا يتخطئها در ټولو تلواره وکړي په خیرات باندې هر قسم بلا او مصیبتونه چې را روان دا د دې صدقې نه رااوړي تا ته نه رارسېږي دغه صدقه دا د بلا او مصیبت لپاره لکه یو دیوال چې ودرېد هر کس نن ما ورته شکایتونه کو کورونا راغلی ده غټ مصیبت راغلی دی علاج کوو ډاکټران نه رځو په یوه مرض باندې ما او تا یوازې خالي پر ټسټو باندې 2-3 لکه روپۍ ورکو پر اپریشن باندې پر نورو اسبابو باندې څومره پیسې زموږ څه دي در نله پورې موږ تاسو خیرات د الله په لار کې کورونا وبا ده د الله دا د الله غضب دی دا د الله عذاب دی بعض کسانو خدا ول دا نشته اوس هغه زموږ په ولسوالۍ کې کور په کور موږ ته معلومه شو چې دا د خدای یو عذاب څومره انسانان تاسو وګورئ ستاسو په هر کلي کې په هر مسجد کې کدی په 2 مسجد کې خامخا فاتحه شروع ده څومره انسانان په یوه 2 میاشتې کې ولاړه بیا دا یې 2 سفر راوګرځېده څومره انسانان ولاړه ما او تا ډاکټر ته ووت یوه اکسیجن ډبه ما او تا په 8000 کالدارې په 16000 په 15000 کالدارې رانیسو یوه ګولۍ په اسپتال کې یوه ورځ بستر موږ پر څو باندې تېرو لیکن داو برزاکم بالصدقات دا الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي خپل د مریضانو علاج په خیراتو باندې وکړئ څه سوه خیراتونه پخوا به دې شه الله تبارک وتعالی دې زموږ سپین ږیرې وبخښي پخوا به یو بلا او مصیبت راغله غږ به پر دا کلي باندې وکړي چې علي راسي پسونه حلال کړي علي راسي خیراتونه وکړي چندې به وکړي دیګونه به باندې سوله ټول خیرات به وکړي الله تبارک وتعالی به هغه مصیبت پورته نن که یو څوک خیرات کوي وایي دا بدعت دی ګورئ نبي علیه صلات وسلام څه وایي باکرو بالصدقه تلواره کوئ په صدقه باندې ځکه چې مصیبت بلا مرضونه افات مشکلات دا در صدقې اخواته راوښتلی دي په دې باره کې د حضرت عیسی علیه صلات وسلام د یو امتي واقعه کتاب لیکلی وایي د دې یو امتي و دا دوبي و انسانان یې ډېر زیرول په ډېر بد الفاظ ورته ګیرل اخر دا عیسی علیه صلات وسلام امت د دوی څخه ډېر بیزاره سو ډېر ځینې سخت تنګ سول عیسی علیه صلات وسلام ته راغلې شکایت وکړي چې دغه سړي ته خو یو شرا وکړه خو موږ یې واخته به کړو عیسی علیه السلام یو وار شرا وکړه شرا یې بیا خلک بیا په شکایت څو ورځې محمد راغله چې دا خو هغه رقم دی عیسی علیه صلات وسلام ته دا معلوم و ټولو ته چې دا د خدای نبي دی شرا یې قبلېږي هېڅ شک په دې کې نشته هېڅ شک نشته په دې کې چې د الله د نبي شرا قبلېږي خدای دې سړی د الله د نبي د شرا څخه وباساتي بیا عیسی علیه صلات وسلام شرا وکړه بیا پر هغه احساسات نه کوي درېیم ځل بیا خلک په شکایت ورته راغله چې دا سړی خو د هغه به تر سو هېڅ فرق یې نه وکړي عیسی علیه صلات وسلام چې کله شرا کول الله وحي ورته وکړي عیسی علیه السلام ته او خپل امت دواړه ورسېږه کله چې د دوبي و کور ته ورغله یو شی پروت دی هغه چې رالیرې کړي دومره خطرناکه مار پروت دی دا مار ته فرشته ولاړه ده داسې شی ورته نیولی دی دا دوبي ته نه ورپرېږدي هغه ته ویل څه خیر دی څه شته هغه ویل نور خو مې هېڅ عمل نه دی کړی روزانه سهار زموږ کور څنګ ته مسکین دی زه یوه ډوډۍ ورستوم زه یوه ډوډۍ ورستوم دغه ډوډۍ که الله قبله کړې وه الله جل جلاله د نبي شرا د دغه صدقې د وجې نه قبلوي صدقه او خیرات دومره غټ شی دی ما او تا خو معمولي بولو روزانه تسعې په ځان امتحان وکړئ په ځان امتحان وکړئ که د 100 روپو وس لرې که د لسي وس لرې روزانه سهار خیرات که الله به 10 چنده درکړي قرآن عظیم شان آیات د قرآن آیات کمثل حبه انبتت 7 سنابل یوه دانه غنم دی وبشل که نه څومره وږي کوي اووه وږي کوي 7 سنابل فی کل سنبلة پر هر وږي کې څو وږي پرتې دي 700 اووه سوه دانې اووه سوه ته په اووه کې ضرب ورکړې څو ځینې جوړېږي دا دومرې دا د یوې دانې له وجې الله د یوې روپۍ په عوض کې تا ته دومرې درکوي ستا مرضونه به الله لرې کړي او ستا ته چې کوم بلا او مصیبتونه او مشکلات را روان دي الله به هغه رسل لرې کړي حدیث کې راځي نبي علیه صلات وسلام وایي تصدقوا فإن الصدقة فکاککم من النار الله اکبر نبی علیه السلام خیراتونه وکړئ خیراتونه وکړئ ولې خیرات چې کوم دی د جهنم د اور څخه تاسو بچاوي بل ځای کې نبي علیه السلام وایي تاسو صدقه او خیرات وکړئ
ځکه الله چې کله په قهر او غضب باندې سي هېڅ شی د الله قهر نه کموي، یوازې خیراتونه د خدای قهر او غضب کوي. ان الصدقه لتطفئ غضب ربي، صدقه داسې د خدای تبارک وتعالی قهر او غضب ورکنټرولوي ورختموي. لکه سره کوم چې اوبه اور ته وپاشي اور څنګه ختموي، د هغه رقم د خدای قهر او غضب خیرات او صدقه کموي. ما او ستا ملک څومره مشکلات سره مخامخ، څومره مشکلات من لرو. څنګ ته دي کونډه ده، اخوا ته دي یتیم دي، اخوا ته انسانان په مشکلات مریض ورته پروت په کلو کلو باندې علاج نشته. هلته داسې کسان دي ځوانان دي بې واده ګرځي، هغه ظالم 10 لکه روپۍ 20 لکه روپۍ مهر ورباندې ایښي، دی یوه روزانه کې 200 روپۍ کور ته راوړي، کور نشي پرې چلولی. دا به مهر څنګه ادا کړي؟ دا به تاسو را ادا کوئ. ستاسو ذمه ده، ستاسو په مال کې الله تبارک وتعالی د دې حق ایښی، الله تبارک وتعالی د دې په ستاسو په مال کې د دې حق ایښی. وایي داود علیه الصلاة وسلام هم یو امتي ورسره ناست، اسرائیل علیه السلام ورته راغلی، وایي دغه امتي د 3 ورځې ما باندې مړ کېږي. داود علیه السلام ته راغلی، هغه سړی ولاړ کور ته، نو څومره به پریشان، ډېر زیات پریشان. کله چې وخت تېر سو، میاشت تېره سول، هغه سړی لا ژوندی. اخر داود علیه الصلاة وسلام اسرائیل علیه السلام ته تا دا 3 ورځې ما باندې مړ کېږي، دا خو نه عجیبه جواب یې ورکړي. وایي دا یې راولاړ سو، یو سپین سرې وه، ضعیفه وه، هغې ته یو خوراک ډوډۍ وروړه. هغې دا ورته ویل الله تبارک وتعالی دې ستا په عمر کې برکت واچوي، د دغه صدقې د وجه الله د عمر ورزیات کړي. نو ځکه چې د خپل نیټه واوښت. دا زموږ کتابونه کې چې کله کله تدبیر تقدیر بدلوي، دعا الله تبارک وتعالی د بنده تقدیر لا عمر باندې بدلوي. نو صدقه کې کتابونه ډېر زیات فضیلت لري. حسنوا اموالکم بالزکات، د خپل مالو صفایي او حفاظت په زکات سره وکړئ. نو سبا چې وګورئ دا دیوالي سو، د هغه مال اور واخلي، د هغه دا غرق سو، وجه والله یکبل شي ستا به یوازې دا چې زکات نه درکوي. هغه کتابونه لیکي یو واقعه وایي سړی مسجد ته را روان وي، غټ دوکاندار اور ولګېدي، وایي لمونځ وسو په لمانځه په حالت کې دی ولاړ دی، چا ورته دوکان دې اور واخیست، د باک نه په وکړ چې راوړتې هغه ورته دوکان دې اور واخیست، زما دوکان نه سوځي. چې رالی دا ټول مارکېټ سوځېدلی و، د ده په دوکان په د مابیس کې روغ ولاړ. چا ورته دا ولې؟ ول زه هر کال پر خپل نیټه باندې د خپل مال زکات پر وخت ادا کوم، الله زما باندې رضا کوي. نو چې موږ تاسې مصیبتونه وینو، دا ډیوالې سو، دا اور واخیستې، د دې مارکېټ اور واخیستې، دا کمپنۍ اور واخیستې، دا او ګوټ غټ سو، ټول کانټینران یې ولاړو ته باسه، بل یو شی نه دی یوازې د دې ماسوه چې دا خلک د خپل مالو زکات ورکړي، دا خلک د خپل مالو زکات ورکړي. انس رضی الله عنه یو روایت دی، اخر روایت ته وایم، تاسو دې ته وګورئ. وایي نبي علیه الصلاة وسلام یو روایت وایي، کله چې الله مځکه پیدا کړه، مځکه شوری ده، الله غرونه پرې کښېښول، فرشتې دا غرونو ته حیران شول چې دا څومره درانه شي. الله ته وایي لا در دې غرو مشکل غټ سخت شی تا پیدا کړی دی؟ الله وایي و، وایي څه دي؟ وایي اوسپنه. بیا چې کله اوسپنه ولیدل، بیا فرشتې وایي لا دا څومره سخت شی دی؟ لا در دې سخت شی تا پیدا کړی دی؟ هغه ورته وایي و، الله جل جلاله ورته وایي و، وایي څه دي؟ وایي اور دی، دغه اوسپنه چې اور ته واچوي بیا ویلېږي. کله چې اور ولیدي، بیا الله تبارک وتعالی ته وایي الله در اور سخت شی تا پیدا کړی دی؟ الله وایي و، وایي څه دي؟ وایي زما د بنده په راسته لاس باندې خیرات او صدقه ده. واورې وسوتل د رسول الله په قول کې څوک شک ویني، هغه مؤمن نه دی، هغه کافر دی. دا د رسول الله خبره. په راسته لاس خیرات او صدقه ورکول دا در اور در اوسپنې در غرونو مثبت شی دی کنه. حدیث کې راځي نبي علیه السلام وایي کوم مؤمن چې یوه خرما د الله په لار کې په راسته لاس باندې د حلال نه په کیسه څخه ورکړي، وایي الله تبارک وتعالی یې روزي، داسې روزي لکه ماشوم چې خپل اولاد روزي، روزي. کله چې د قیامت ورځ راسي، د ده د حساب ورځ راسي، دی الله ته ورمخکې الله تبارک وتعالی چې حساب ورسره شروع کړي، وایي اوغه غر ویني، هغه ورته وایي و، وایي دومره صدقه تا د الله په لار کې کړې. دی چې وایي الله پاک زما سره ګپه کړي، الله خو د ګپې منزه، الله محدود نه ده کړی. الله وایي هغه خرما دې په یاد چې تا یې چاته ورکړه؟ دی ورته وایي و، وایي دا ما روزل تربیت مې کوئ، دومره غټه شوه، دومره اجرونه ما ته درکړي، زه ولاړ شم جنت، ستا لپاره جنت دی، ستا لپاره جنت دی که نه؟ دا مال او دولت دومره زیات. نبي علیه السلام څه فرمایي؟ تاسو جایداد مالونه مه ډېروئ، فترغبوا فی دنیا، بیا به د دنیا سره محبت پیدا سي، الله به دې یېرسي. نن ما او تا جایداد ډېرو، نن ما او تا دولت ډېرو، نن کانټینران ډېرو، یو شوره مې کش کې 2 وایي، یو شرکت مې کش کې 3 وایي. حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي ادم عجبا لابن آدم، ادم عجب زی دی د ادم. که چیرې یوه واله د سرو زرو دا ورته وبویوي بسته واله،
موږ تاسو چې بندونه ورته وایي دا ورته وبه یې وې دی ویل کش کې د دوې راته به یې ویل د سرو زرو ده کله چې الله وایي دوې ورته وبه وې دی ویل کش کې د درې راته به یې ویل منهمان لا یشبعان دوه وږي به هېڅکله نسي ماړه منهومن فی العلم یو د علم وږي دي الله دې موږ د علم وږي کړي دا چې څومره کتابونه ګوري څومره چې په تحقیق کې روان د ارمان نه خیږي کش کې مې نور کش کې مې نور یو عالم ته زه ورغلم کندهار یو چا کتابونه ورته رانیولي او د 90 روپو کتابونه ما ورته مولوي صاحب ته لایق لا شی دونه کتابونه والمفتي صاحب د غوی د دوه نور ارمان لرم د غوی د نور ارمان دا بیا زموږ شوق یو کتاب کش کې دوه وایي درې کتاب کش کې څلور وایي په وس مې نه منهوم فی الدنیا الله دې مو وساتي یو د دنیا وږی دی یو د دنیا وږی دی هله به موړ سي هلته به دی وایي بس ده کله چې په قبر کې نسکوره کړي نس یې د تور خاورو ډک شو بس دی وایي بس اوس نو نور نه د هغه ساتې نه بس کوي مه کوه دنیا محبت دنیا ذلیله شی ده که چیرې دنیا الله ته خوښه وای د یوه وزر مطابق د غماشې به هم یوه کافر ته هم نه وی ورکړی لما سقا کافره یوه کافر ته به سک غړپ هم نه وی ورکړی غړپ یې هم کافر ته نه ورکړی تا ته چې الله دنیا راکړه ویې بس د خدای په لار کې استعمال یو صحابي د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي الله رسول صلی چی سره مینه هغه وایي باغ د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي باغ سره هغه وایي کوم سړی چې الله ته نږدې کېدل غواړي تر هغه ساعته نه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون هغه وخت نیکۍ ته نه رسېږي چې ستا خوښ وي هغه دې نه خیرات کړي دی وایي الله د الله رسوله دا باغ مې در ګلو خوښ د الله په لار کې صدقه دی ما ورته به دومره وکړه که نه مه کوئ د خدای لپاره دا عمر ذاکم بصدقات آفاتي مصیبتي مشکلات پر موږ تاسو را روان دي نور به راځي د ملک حالات مې کوم حال ته ورسېږي ما ملکی مصیبتونه د کورونا په نامه حدیث کې راځي نبي اسلام په آخر زمانه کې زما پر امت به داسې مرضونه راسي چې نوم به یې مخکې چا نه یې اورېدلی د کورونا نوم چا اورېدلی دا به د څه ته وجې دا به د فحشي و د بېحیایي د وجې راځي د فحشي د بېحیایي ځوانانو په کار دا دي تقوا الله ته وکړي د خدای سره رابطه جوړه کړي روزانه د الله دپاره دا چپن اسلامه په خبرو په دا لاس کې ټینګ وپېچه یو چا ته په لاس کې وکښېده له الله سره داسې ور پټ کړه چې د ده لاس لا په ستا په لاس خبر نه سود دا صدقه د ټول بهتر دا چې ته یو خلک ولاړې راسه لکه واخه پیسې ورشمار کې ورکړې نه الله یې نه قبلوي یا یو چا ته دې یو زری نیولي د غوړو یو ډبه دې ورنیولې 3 کیمرې مېندې پر ځان نیولي دې پلانکي دومره خیرات وکړې پلانکي دومره صدقه وکړه نه قبلېږي ان یسیر ریا شرک معمولي ریا کړې وکړه دا شرک دی د خدای سره شرک دی الله وایي زما لپاره نه دی ما سره دې بنده شرک کوي ما سره دې بنده شرک کوي دا شرک دی په کار دا ده که غواړي چې په کور کې به اتفاق راسي په غواړي چې دا سختو مرضو څخه ځان وساتي که غواړي چې په کور کې مې د اولادو حفاظت الله وکړي د مور و پلار حفاظت مې الله وکړي بلا و مصیبت و مشکلات الله رسه لرې کړي زموږ د ملک څخه الله مصیبت لرې کړي یو سلی خیرات کړي نیت وکړه عجبه اسلام سخي دي نیت وکړه الله دغه سلی خو ما خیرات کړي ټول مصیبت و مشکلات زموږ د ملک پر ساته چې کوم مشکلات دي د هغه دفع یې وګرځو او د رسول الله او د ټول اصحابو روح ته مې ورسه الله یې ټول ته ورسوي تا ته هم پر اجر ورکړي نو خیرات خو به کوئ انشاءالله کوشش دا کوي بعض کسان بس دغه خیرات بللی دي د پسه غاړې ورپرې کوي یو غوښه ورباسو ای د خدای بنده دا غوښه دوی دومره احتیاج نه لري هغه دومره شی په کور کې نه لري چې په غوړو کې را غوښه به خکي غوښه له ډوډۍ سره وپېچي ډوډۍ نه لري ته غوښه ورسوي کوشش دا کوه په 14,000 څه رانیسې 1000 روپۍ 14 محتاج ته ورکړه د 10 پسو ثواب الله درکړي د 10 پسو ثواب الله وایي به شه د خدای په لار کې ورکړه چیرې ته به مړ یې حدیث کې راځي نبي اسلام وایي د انسان مال کمري د انسان مال هغه دی چې د وخوري د انسان مال هغه دی چې د واغوستي د انسان مال هغه دی چې د خدای په لار کې ورکړي دا نور مال د ده نه دی دا د میراث خورو دی چاته ډېر ورکړي د خدای په لار کې وشیندئ مساجد آباد کی غریبان آباد کی یتیمان آباد کی که چیرې زموږ د افغانستان جایدمند خلک هغه جایداد والا پیسهدار خلک زکاتونه کما حقه وادا کی په ټول افغانستان کې به مسکین بیا نسپي ده الله تبارک وتعالی دې زموږ ستاسو د ملک مصیبتونه ورکړي خپل له ملک دپاره روزانه خیراتونه کوي زموږ ملک عزیز ورځ په ورځ هلاکت ته روان دی ډېر هلاکت ته روان دی د خدای دپاره رحم ورباندې وکړي پر خپل ملک باندې مه کوئ افغانانو تر څو په اور کې سوځېږئ رخصېږئ هم تاسو هم سوځېږئ هم رخصېږئ څه وخت به پر تاسو فن اخلي څه وخت به تاسو عبرت اخلي څه وخت به د خدای بیرېږي ستا پر ملک کې څه حالات شروع دي
روزانه 2 رکعاته نفل صلات توبه کاږه د ملک دپاره دعا کوه روزانه 100 روپۍ 50 روپۍ 10 روپۍ د خدای په لار کې صدقه کوه د دې ثواب خپل ملک ته د امن دپاره یې وبخښه دا به الله ته غټ اجر درکړي کوشش دا کوئ ملک پر ډېر سختو حالاتو کې دی دا د علماو هم ذمه داري ده چې دا پر منبرو باندې د خپل ملک شکایت نو خلک همسایګان به خوشحاله وي چې افغانستان څونه په وینو کې خوند کوي مشرو که یو وش ملا کې پیدا سي سره کلم ور پرېږه وایي دا د خلک راویښوي موږ الحمدلله دې سر کلم ته غاړه ایښې ده الله دې 100 سرونه در حق زموږ رقم سرونه دې خدای قربان کړي خو وایمه ملک را باندې ګران دی مینه ورسره لرم والله بالله در ځان را باندې ګران دی حفاظت یې وکړي د خپل ملک په اوښکه یې وکړي په ژړا یې وکړي په نپلو یې وکړي په ختمو یې وکړي په خیراتو یې وکړي په څنګه چې خدای راضي کېږي په هغه رقم یې راضي کړي خپل د ملک بچاو راکړي الله دې د ایمان په رڼا کې زموږ ستاسو د ملک حفاظت وکړي